دغه بیا عقل لاوده ګوره یو ساعت کېږي لېږلی مې دی او ورک دی اوسه پورې ایده سر د ماتېدو دی که نه دی همدغه دی چې دا غریب مې بدې راځي ته بیا وایه چې پرېږده همدغه دپاره دی ما دا غریب سړی یم چې وګورم په خېټه یې وخېږي ورک دی دغه دی ورک دی دا ګیلاس یې بیا دلته ایښی وه چې موږ دا چای څښلی السلام علیکم. چیرې وې ته یو ساعت کېږي چې ورک یې هلته دا کلي دغه سره وه باغوان کاکا سره. زر بتلی زر بتلی خبرې مه کوه چای واچوه ودرېده چې دا ګیلاس یې واخله او په دا ککره یې ورسره کې بېته چې دا سره څلور ځایه مات کړي دغه دپاره د ما دا غریب بدې راځي چې امروي نیسمه دا غریبان واخلم پر ځمکه کې ژوندي ښخ کړم او خاوره پرې واچوم د دې دا کار ته اول د دې د لاس دا قالین مردارې دا کور جنجال ټول د جوړ کړی شاخونه یې کړي دي بیخي واخله مې څه پته یوسه جکر خان صاحب او رئیس صاحب دومره لوی او کبر نه دی په کار خیر دی که زه ستاسو مزدور یم څومره جایداد چې ته لرې دغومره زه هم لرم نو ولې چې د دومره پلار لوی لیاز د نه وای د خدای بخلي پلار لیاز دی چې د هغه د موږ سره اول نم دغسې تا غوندې موږ سره خاله سامان د موږ کار یې کوو او د موږ سره مزدور و که د هغه لیاز نه وای تا سره میا کتلی وای دا ورکوه یو کار هم سم نه کوي وای غریب دغه دی چې معاش پرونی پیسې راکړه کار ته یې وګوره دا یې د کار دی کار یې معلوم نه دی بیا ته وای خیر دی غریب دی لاس پرې راکش که لاس کشوی خو جنجال جوړوي رئیس صاحب بیا هم درته وایم زه به دا کار په خپله پرېږدم خو یوه خبره درته وکړم زه که ستا مزدور یم دا به د الله رضا وي خو څومره جایداد چې ته لرې دغومره زه هم لرم جایداد لري ځکه خې داسې کارونه کوي جایداد یې پیدا کړی دی جایداد لري که باور هم نه کېږي جایداد لرم که باور هم نه کېږي نو زه یې درته درښیم چې څومره جایداد ستا دی دومره زما هم دی دا ډېر ښه خبره ده راځئ چې بوم زما ورته زه چې ځو چیرې ځو جایداد کتلو ته جایداد دا جایداد لري رشخر وایي په منګه راځئ چې زه هم بوزم زه ورته راځئ چې تا جایداد منګه وګورو چې نه یې زه به تا سره بیا هلته ګورم دغه زمونږ جایداد دی څومره کمعقل دی موږ یې درې ته راوست دا د ما جایداد ده دا خو یې ټول ولس ده دا خو هدیره ده تا جایداد څنګه کېدی شي ده حاجي هېڅ دې ورته ونه ویل یاره څه ووایم د ده کېدای شي اعصابو کې څه فرق راغلی دا خو زمونږ د ټولو خلکو هدیره ده نو ته وایه چې دلته زما ځای دی ګوره حاجي صاحب تا ته یې ویمه او رئیس صاحب تا ته یې ویمه زه دا منم چې ستاسو نوکر یم انسانان ټول اشرف المخلوقات دي زمونږ او ستاسو اصلي جایداد دغه قبرستان دی چې دغه عمره ځای به تا ته هم په نصیب وي او ما ته هم بس حاجي صاحب د دنیا په دې مال او حال دولت باندې مه نازېږئ قسم په رب که یوه جوړه زړې جوراب یم ځان سره ویسئ دا غرور او کبر دا تکبر لویي د الله سره خوند کوي انسان سره غرور او تکبر خوند نه کوي زه که غریب الله پیدا کړی یم خو انسان یم اشرف المخلوقات یم دغې خاورې ته ځو ستاسو دا جایداد او دا مال او حال او دولت قبر الماري نه لري کفن جیب نه لري او په هغه دنیا کې رشوت نه چلیږي ګورئ زه تاسو ته دومره ویم چې دا صحیح دی چې زه ستاسو نوکر یم ما ته بخښنه وکئ چې ما کم زیاتې او کم زیات الفاظ مې د خولې نه ووتي خو خیر دی زه به نن له تاسو نه کار بس کمه خو په راتلونکي وخت کې د بل غریب سره په ژوند کې دغسې لویي او کبر مه کوئ تاسو چې په لاره غریب وګورئ بله ورځ موټر ته په خپله ناست وي رئیس صاحب هغه بیچاره په غریب په باندې د موټر څنګه ورتاو کړو
په موټرسایکل کې ورسره ماشوم هم ناست و که غورځېدلی وی لاس او خپې ماتېدلې تا دایم دا وی چې غریب مې داسې یو بدې راځي دومره بدې لکه د سپي چې پیشو بدې راځي نو خان صاحب هغه آخري حد زمونږ این دغه دی وروره ډېر زیات وبخه مونږه د مال دولت جایداد او د تجارت مونږ داسې په سترګو ړانده کړي یو چې دا ځای مونږ بلکل هیر کړی خو کور دی ودان خیر ویسې او ته اصلي مالداره خو ته یې مونږ د څه مالداره یو اصلي مالداره ته په دې چې دا کمې خبرې تا مونږ ته وکړې دا ستا مالداري ده اصلي مالداري دغه ده دا زمونږ مالداري چې ده دا خو په دې دنیا کې پاتې ده خو چې دا کمې خبرې تا مونږ ته وکړې اصلي مالداري دا ده چې که الله تعالی مونږ ته د ستا په دې خبرو باندې او مونږ ته هدایت وکړي او دا کوم کلانکاري او دا کومه چې مونږ کوم فکر او کوم سوچ کولو او په دې باندې مونږ سمې لارې ته روان شو نو اصلي سرمایه‌دار ته یې اصلي غریبانان مونږ یو ډېره زیاته مننه ما فکر کوم چې موټر د جلاو ده او چرچې دی او خرچې دی کېنه بالکل بیخي د یاده مته ډېر غلط فکر مونږ کړی دا زم د یاده وته دا مال حال دولت هر څه پاتې کېدونکي دي خو که د دې نه سمه استفاده وکئ د غریب سره لاسنیوی وکئ زکات وکئ خپله خو که حج ته ځئ نور غریبانانو سره لاسنیوی وکړئ هغه خلک چې د ولږې نه اوده کېږي او د یوې مړۍ رزق درک نه لري هغه خلک چې په بد حالات دي بالخصوص چې هغه مهاجرین وروڼه خپل وطن ته راغلي نو هغوی سره لاسنیوی وکړئ څومره کورونه لرل 15,000 روپۍ چې رئیس صاحب تا کوم کور په کرایي ورکو ټول ما سره اسنادونه شته اوس دې په 15,000 ته خېجولي دي دغه ظلم دی دا هر څه پاتې کېږي پلار دې څه شو نیکه دې څه شو ستا نیکه څومره سرمایه‌داره و زما پلار به قیسې کولې که ستا پلار څومره سرمایه‌داره و څه یې ځان سره ویې وړل غرق په خوبونو کې چې دغه دنیا ده بس که غواړئ چې څه له ځان سره ویسئ مال حال جایداد هغه دا دی چې په ژوند کې صلې رحمي په والله قسم په رب چې جنت 2 قدمه وړاندې دی والله که دومره لري یو قدم په خپل نفس کې دی دویم قدم هم په جنت کې دی بس خیر دی ویسې کور دی آباد چې تا خو موږ سره ماشوم موږ سره رالوی شولو مګم زه حیران په دې یم چې موږ په دې دونه مال جایداد په دې دونه دارایي کې دا فکر موږ ته الله په مغزو کې نه واچولی او ته موږ سره مزدور او تا ته خدای پاک دا فکر او دا سوچ درکړی دی نو د دې نه بعد ته مشر او موږ کشران چې ته څه موږ ته وې انشاءالله موږ به چې همغسې کوو او په همغه لاره باندې به ځو هلته مې چې حجره کې درته پټکې درباندې وکړې خفه شوی که خیر دی موږ ته معافي وکړه خدای پاک دې موږ معاف کړي الله پاک دې موږ رحم وکړي چې موږ شاید مخکې مشکلات هم ډېر جوړ کړی خلکو ته خلک دې موږ نه خفه وي خدای پاک دې موږ وبخي بس انشاءالله چې دغه ځای به باید موږ په یاد کې وساتو ډېره زیاته مننه الله هم خوشحاله لره بس الله دې موږ او تاسو ته بخښنه وکړي موږ هیڅ نه یي دا لوی او کبر له موږ سره خوند نه کوي عاجزي خوند کوي او راځئ چې ځو وبخئ ډېر زیات خدای مو ولې و د خدای ظالمه